الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النغز وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين هم هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی محترم مسلمانانو رونو، تیرو دریو جمعو نماستاسو پوڑان دی د مسلمانانو د یو لوی امام د سلور مذهبونو نه د هغه یو لوی مذهب مسلک حنفی امام حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په حواله سره تفصیل شروع کړو. تیر دریو جمعو ماستازو پوڑان دی امام صاحب رحم الله مناقب او حالات تفصیل سره بیان کړه. محترم نن داغه اخرنی حصہ یو سو خبرې داغه په حواله سره ذکر کوم. حضرت امام ابو حنیفه رحم الله محترمو، امام ابو حنیفه د کنیت ته ابو حنیفه یعنی دین حنیف والا. عام یو خبره مشهور ده چیرې د امام ابو حنیفه رحم الله نوم ابو حنیفه ولیدي، نو یو روایت د عوامو په خلو باندې مشهور دی ویره د امام صاحب نه چا دی یو مسلې ته پوښتنه وکړو. امام صاحب هغه مسله کې حیران شو، دا مسله ورته دی وخت یاد نه ورتله والله. کور تراله د امام صاحب رحم الله یو لور و د حنیفه په لوم باندې، نو هغه لور ورته وی چې دا مسله به درته بابا زهل کما، خو په دې شرط چې د خپل نوم سره به زمان د کنیت سره به زمان نوم لګي ابو حنیفه یعنی د ابو حنیفه پلار. خو محترمو د حدیث یو قصه ده واقعه ده چې د عوامو په خلو باندې او په جبو باندې مشهوره ده، لا اصل له اس اصل نه لري. ځکه مورخین او د امام صاحب رحم الله شاګردان دا ذکر کوي چې د امام ابو حنیفه رحم الله صرف یو زوی د حماد په نوم باندې د امام صاحب لوریانی خطا نشته. دا خبره بالکل هوایی منګړه قصه چا جوړه کړی ده او جوړه کړی د دې لپاره چې د لوی امام ابو حنیفه رحم الله بدنامي وکړي په دې مسلې سره. اوس امام صاحب رحم الله غونته علم دریاب چې تیر دریو جمعو کې ما تاسو په وړاندې سنه حالات داغي بیان کړه، اوس هغه دې ته مجبور کیږي چې راځي خپل لور نه مسلې ته پوښت کوي. بهرحال محترم ابو حنیفه کنیت ولید، نو دا دین حنیف طرف ته نسبت کوي. د اسلام دویم نوم هغه ملت حنیف ده. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا. دین حنیف چې د شرکیاتو او د رسوماتو نه پاک دین، د هر قسم باطل نه هغه مایل دین طرف ته، حق طرف ته مایل، هغه ته دین حنیف ویل کېږي، دین حنیف والا. او ابو دا هر ځکه په معنا د پلار سره نه راځي، دا جاهلانو ذهن دی. ابو چې څنګه په معنا د پلار سره راځي، دې په معنا د والا سره هم راځي. لکه روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل راغی جمعه ته، د علی رضی الله عنه کور ته راغی. علی رضی الله عنه کور نو تپوسه وکولې، علی رضی الله عنه کور کې خبر شوی د جمعه ته تل د خاورو کې پروت ته وده ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعه ته راغی، आवाज وکړو. علی رضی الله عنه دا ټول په خاورو باندې ککړ پکړ شوی دی. ورته وی قم یا ابا تراب، پاسې گئے خاورو والا. وسألتم ابا یا ابو دا په معنا د پلار نه راځي، په معنا د والا راځي.
یا دغه شانتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ابو هريره خپل نوم نه د کنیت ته یا ابا هريره د پښو پلار معنی نه ده بلکې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو پښو به رضان سره ساتونو نبی رسول الله ورته یا ابا هريره اے پښو والا. نو دغه امام ابو حنیفه په معنی د حنیفه د پلار نه راځي بلکې ابو حنیفه دینی حنیف والا. خپل نوم د نعمان د نعمان او نعمان نوم علماء وجه ذکر کړی دي وجر تسمیه ذکر کړی دا یو وجه دا ذکر کړی دی چې نعمان د نعمت نه اسم مبالغه صيغه ده ډیر لوی نعمت باندې راځي او لوی نعمت الله رب العزت دین ته ویل دی الیوم اکملت لکم دینکم. دیو جن علماء وی امام ابو حنیفه رحم الله د لوی نعمت چې دین دی د دې تدوین وکړو دای ولیکو در روانو مسلمانانو د پاره د قیامت پورې د دین محفوظ کو د دې یو حساب د مسلمان د نظر نه پټ نشي او ځایب نشي تر قیامت پورې. او دویم وجه بیان کړی د نعمان وای نعمان هغه یینې ته ویل کېږي چې په بدن کې گردش کوي. حافظ ابن حجر رحم الله فرمایي حافظ ابن عبد البر رحم الله فرمایي وای نعمان هغه یینې ته ویل کېږي چې دا په بدن کې گردش کوي سرایت کوي یین ورسیږي د هغې په زور سره یخته غټیږي نوکانو ته ورسیږي نوکان غټیږي زړه ته ورسیږي زړه کار کوي د ټول بدن د حیات دا په دغه یینه باندې چې دا ورسیږي دا روغي ودی کې ژوند دي. دغه شانتی امام ابو حنیفه رحم الله د نبی علیہ السلام هغه دین چې دا د مستحباتو په شکل کې وو دا د سننو په شکل کې وو دا د واجباتو په شکل کې وو دا د فرایضو په شکل کې وو د دې تدوین وکړو د مشرق نواله مغرب پورې هغه ورسېدو او د مغرب د شمال نواله د جنوب پورې ورسېدو. نن پوره دنیا کې بغرضی اسلام براوړي تبلیغی حضرات بغرضی نور خلق بغرضی علما به بیانونه کوي التب خلق اسلام راوړي د اسلام احکامات ورته وخایا د امام ابو حنیفه رحم الله په خبره اخلي چې دین تدوین کړه دا غي نه ورته اسلامي احکامات ورخي. او درې موجود نعمان ذکر کړی د علماو وای نعمان دا په عربو علاقو کې یو قسم واخه کېږي سور رنگ کې واخه دي او د دې واخو خوشبوئی دا تقریبا 2-3 میله پورې لري رسیږي. نو څنګه چې دغه واخو هغه خوشبوئی 100 میله پورې لري رسیږي دغه سي امام ابو حنیفه رحم الله چې رقم دین تدوین کړی دی هغه نن مشرق نه مغرب پورې او شمال نه جنوب پورې هر ځای ته رسیدلی دي. داغي بوئی داغي आवाज نن داغي کتابونه هر ځای کې خور دي. برل محترم خپل نو میدان عمانو دویم 13 جمعو کې ما تاسو په وړاندې اشارتن او ضمنن ذکر کړی و چې حضرت امام ابو حنیفه رحم الله تی او لوی شرف دا حاصل ده چې د تابعی ده تابعی هغه چاته ویل کېږي چې ډېر صحابه سره ملاقات شوی په حالت د ایمان کې او به په حالت د ایمان کې د خاتمه راغلی وفات شوی مسلمان مؤمن. امام ابو حنیفه رحم الله د صحابه سره ملاقات شوی بلکې روایت هم نقل کوي د صحابهونو. مسند امام اعظم کې یو روایت د امام صاحب رحم الله فرمایي زه خپل پلار سره ورسره وم د 14 کالو وم مسجد نبوي کې یو کس ناست لوی حلقه درس ورته لګېدلې ده. امام صاحب رحم الله فرمایي زه 14 کالو وم د پلار نه به تاسو کو چې دا څوک دی چې را درس کوي. نو علماء ته وی چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي دی عبد الله ابن جوز الزبیدی ول زور نږدې شو ما دا غنه په خپل واورید امام صاحب وي سمعته ما ته په خپل واورید هو یقول هغه فرمایل چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدلی دي من بنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه چا چې د الله د پاره جمعات جوړ کو الله بر در پاره په جنت کې یو عظیم شان محل او کور تیار کی. بلکې د روایتو په حواله سره د محدثینو اختلاف دی علماء اختلاف دی. بعض علماء وی امام ابو حنیفه رحم الله برای راست د صحابو نه یو روایت نقل کړي دي یو قولدار چې ولس روایت برای راست د صحابو نه نقل کړي دي او دریم قولدار چې سوارلس روایت نقل کړي دي پنځم قولدار چې وو صحابو سره ملاقاتونه شوي دي و روایت نقل کړي دي
او شپږم قول دار چې هغه اجماعي او اتفاقی دی چې د څلور صحابه سره ملاقات یقیني دی دا شوی دی. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ بار بار کوفه ته راغلی دی او د امام ابو حنیفه رحم الله ملاقات ور سره شوی دی. او محترمو بیا صرف احناف علماء نو بلکې حافظ ابن کثیر رحم الله در امام شافعی رحم الله یو لوی مقلد دی. د تاریخ په حواله سره یو لوی کتاب لیکل البدایه والنهایه. د دې په لسم جل صفحه یوصل ولسمه کې دې خبرې اقرار کوي امام ابو حنیفه رحم الله او تابعی دی. دغه رنګ علامه زاهبی رحم الله دیم شافعی المسلک دی د اسماء الرجال یو لوی عالم دی. د په خپل کتاب تذکرۃ الحفاظ اولنی جل صفحه یوصل آتش په تباندې اقرار کوي امام ابو حنیفه رحم الله تابعی دی. دغه شانتی امام خطیب بغدادی رحم الله یو لوی متعصب سره دی. لیکن په تاریخ بغداد دریم جل صفحه 340 کې په وضاحت سره لیکي امام ابو حنیفه رحم الله تابعی دی. بلکې محمد ابن اسحاق ابن ندیم په خپل کتاب الفرس محمد ابن اسحاق ابن ندیم اولنی جل صفحه 200 صفحه 298 298 باندې وضاحت تصریح کوي لقي عده من الصحابه. امام ابو حنیفه رحم الله د صحابو د یو ګڼ شمیر سره ملاقات شوه دی. تقریبا خپل پردو ټولو د دې خبرو اقرار کړل د امام صاحب رحم الله دا تابعی دی او د تابعی په باره کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی احادیث راغلي دي، لوی مناقب او فضائل راغلي دي. خو یو لوی فضیلت هغه کوم چې ماري احادیث تاسو په وړاندې حدیث تلاوت کو. نبی علیہ السلام فرمایي جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نقل کړي، ترمذی شریف حدیث نقل کړي امام ترمذی رحم الله کتاب المناقب کی، صاحب د مشکاتم کتاب المناقب سبب 557 باندې نقل کړي. و عبد الله ابن جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام فرمایلی دي لا تمس النار مسلما، نشي مسکوله د جهنم اور هغه مسلمان رعانی. نبی علیہ السلام فرمایي چې زیلی دلایم زما سے ملاقات شوی، یعنی زما صحابی په حالت د ایمان کې زلی دلایم او بیا پاغي وفات شوی. او رآ من رآنی، یعنی هغه څوک لیدلې دا چا سره ملاقات شوی چا چې زلی دلایم یعنی زما د صحابه سره ملاقات شوی دی. نو امام ابو حنیفه رحم الله ته دغه شرف حاصل دی. برال محترمو امام صاحب رحم الله مناقب هغه یو طرف تکا 13 جمعو کې تاسو په وړاندې تفصیل ذکر شو. لیکن دغه امام اخیری ژوند انسان وګوري چې په دین باندې او په حق باندې څومره په استقامت سره دی ولاړ دی. د انسان عقل خوځي، بلکې نن تاسو وګورئ یو انسان ته یو دنیوي عہده ملاويږي نو د څومره په خوشحالي سره قبلې، بلکې په خپل خلک د غیره لپاره منډي وې ځان نه سلې ونو سپي جوړ کړی دي، پیسې ورکې یو منصب دا په کروڑو اربونو روپۍ اخلي. لیکن دغه وخت گورنر ابن حبیرہ دا د بنی امیہ د دور اخیری بادشاہ دی، د بنو امیہ د دور د عراق گورنر ابن حبیرہ امام صاحب رحم الله راوغتو. فیصله دا کړو چې امام صاحب رحم الله شهرت ډیر زیات دی، د علم چرچه پوره دنیا کې دا. نو که امام ابو حنیفه رحم الله زما قاضی شي، زما د سلطنت لوی قاضی القضات شنو زما شهرت به وشي، د نیکنامۍ چرچه به وشي. خو و ډیر لوی ظالم او د حد نه زیات ظالم، د مسلمانانو یو لوی خارونه دی قتل کړي، د لوی خارونه. د امام صاحب رحم الله لاول راوغختو. امام صاحب رحم الله ته د قضا او عہده پیش کړه، بلکې صرف د قضا او عہده نه و. امام صدر الائمه لیکي خپل کتاب کې روایت نقل کوي په سند سره، و الاول صرف د چیف جسټس قاضی القضات عہده ورته پیش کړل شو. دا غي نه پس امام صاحب رحم الله ته د وزارت خزانه عہده پیش کړل شو. تر دې پورې ورته ویل شو چې خزانه ته سرازي هغه ممستا په نگرانۍ کی، د خزانه نو چې سو زم ستا د خط نه شوی هیڅ نه شوته خزانه نه، تر سوچ تا منځوري نه کړي 1 روپۍ بر خزانه نه نوځي. او تر دې پورې روایت نقل کړي و ابن حبیرہ خپل مهر ورکو امام ابو حنیفه رحم الله له دا والا، او چې کلم سم مسلې زماره طرف نه ورته تدسخط کوا، امام ابو حنیفه رحم الله قبول نکړه. تر دې پورې ابن حبیرہ ته چې پته ولګی چې امام ابو حنیفه رحم الله زماغه پیشکش تکراو کو، ابن حبیرہ قسم وخړو
ول خامخا به امام ابو حنیفه رحم الله دا عہده قبلی ورنا زبه په کوړو باندې ووم او سخترینه سزا به ورکم. امام ابو حنیفه رحم الله مسلسل دا حالات شروع دي، قاصدان زیرازی امام سے به راوختو، برای راست خبرې وشو، امام سے تیار نشو. اخره کې د شپږو علماو بعضو روایتو کې د دریو علماو کمیټه رااله امام ابو حنیفه رحم الله پاغه کې لوی لوی تابعین لوی لوی امامان موجود دي. امام صاحب ته وای اے اماما اے ابو حنیفه خپل ځان هلاکت کې مغرزوا. ابن حبیره گورنر قسم خوړل چې دا عہده به خامخا قبله او که قبول دي نکونو هغه ستاد قتل لوس کړه چې تا به قتلې. او الممتم پتر چې دا عہده قبل اول تخصیص نه مونږه مجبورن قبول کړی دي، تا ته تمره اولیو عہده ملاویږي. امام صاحب خپل ځان باندې رحم وکړه، عہده قبول کړه. امام صاحب رحم الله ورته قسم وخړو ویل ک ابن حبیرا قاضی القضات عہده قبل اول خو یو طرف تکا کما ته حکم وکړي چې واسط د جمعات د واسط د مسجد ستن شمار کم نو زبده ته تیار نشم غستنی بشمار نکم کما قتل لیکي. تر دې پورې برای راست راوغختو. امام صاحب رحم الله سره خبرې کوي چې دا عہده قبول کوي. امام یو لالچ بل لالچ نرمۍ سره په نرمۍ چې ختم شو، به په ګرمۍ سره په تیزۍ سره دمکانو سره خبرې ورشورو کړې. امام صاحب رحم الله ورته اخیره کې ورته قتل دمکی چې کله ورکړه، امام صاحب رحم الله ورته فرمایي انها میتة واحده، یو ځل به دا مرګي کنه. ول زد اخرت په سزا باندې د دنیا سزا لا د اخرت عذاب باندې د دنیا سزا لا او د دنیا مرګ له ترجیح ورکوم هغه ته نه تیاریږم. او وجه امام حنیفه رحم الله په خپل بیان ولا دغه دور بادشاهان ظالمانو لوی لوی کلی د قشانت خپل مخالفین قتلول کوي، او سره ستا خلاف د ستا سره بیات نه کوي، بستور راواخل د یو نه سټ کټ کوا د بادشاہ سے حکم دی. نو امام صاحب رحم الله فرمایل ول دیو بره او کس د قتل حکم کوي زبا غی ته د خط کوم نو زبا قاتل نه ګرځم. په دغه ظلم کې په هیڅ صورت کې زنه شم شریک کې دی. اخره کې ابن حبیره حکم کوي، امام صاحب رحم الله گرفتار شو، جیل ته بوتلو او روزانه به اعلان کو، خلق به راغونډول، بازار ته چوک ته به یو میدان ته به امام ابو حنیفه رحم الله راوستو، خلق به راغون شو، اعلان به وشو. روایتو کې راځي ر امام ابو حنیفه رحم الله نه به کپڑے وسته بربند مشو او په سر باندې به روزانه لس کوړې وو امام ابو حنیفه رحم الله. تر دې پوري مسلسل جیل کې امام ابو حنیفه رحم الله حالات تیریږي. د ابن حبیب بنو امیہ دور ختم شو، حکومت ختم شو، نو حکومت د ابو جعفر منصور شروع کړ، عباسیو دور شروع شو. خلیفہ ابو جعفر منصور امام چې د امام صاحب رحم الله غ شهرت و اوریدو، دغه علمیت او دغه چرچو، دغه د دومره لوی شاګردان هغه په لالچ کې راغی چې راشر امام ابو حنیفه رحم الله نه هغه خپل حکومت له تقویت ورکا. راشر امام ابو حنیفه رحم الله خپل دور کې قاضی القضات جوړ کا، د وزیر خزانه او دور لور کا. خلکو کې بستا چرچو چې چیرې خلیفہ جعفر ابو منصور خو ډیر لوی نیک سره دی، ولی یره د امام ابو حنیفه رحم الله غونته عظیم شخصیت دغه سره ناشته. اوس کده غلط و امام ابو حنیفه رحم الله ورسره ولیکینی. امام ابو حنیفه حکومتونه بدل شو، خلق بدل شو، مخونه بدل شو، امام ابو حنیفه رحم الله د خپل موقف نه ونه خوځیدو. صرف که بدل نشو امام ابو حنیفه رحم الله دغه موقف بدل نشو، د امام ابو حنیفه رحم الله استقامت کې هیڅ فرق رانه غی. خلیفہ ابو جعفر منصور امام صاحب رحم الله په خپل راغواړي برای راست ور سره خبرې کوي. امام صاحب رحم الله تر قاضی القضات عہده پیش کړي، امام صاحب انکار کوي. امام صاحب رحم الله ورته عذر پیش کړي، زره دي اهل نه ما. خلیفہ ابو جعفر منصور ورته قسم خوري وي تر دي اهلی. امام صاحب رحم الله ورته بیا وي ز اهل نه ما. داغه خلینه یو جمله وخت غصه کې راغی، دا رنگ بدل شو. امام صاحب ته وي قسم په الله چې ته دروغ وې، یعنی ته چې دا وې چې ز اهل نه دا ته دروغ وې. امام صاحب رحم الله ورته فرمایل ویل بادشاہ سلامت په صلاح او تا په خپل وکړه، ویل په صلاح او تا په خپل وکړه. آیا کم سړی چې دروغجن نو قاضي به کذاب دی، قاضي کې دی شي در دې آل د چې قاضي جوړ کړی شي. برحال هغه نورم غوسه کې راغی او قسم یې وخوړ ویل دا به خامخا قبله ورنه لاقتلنه زب قتل کم، لاقتلنک زب قتل کم تعالی را. امام ابو حنیفه رحم الله مرته جواب کې قسم خوري په دغه ځی باندې وی والله قسم په الله چې زب چرته ردی قبل اولو ته تیار نشم.
د بادشاہ مقابله ته حدیث کې راځي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی عظیم جهاد دادا بادشاہی وقت ظالم بادشاہ مخ تر حق کلمه ویل دي. بہرحال امام ابو حنیفه رحم الله رضی الله لاړو دلته دم فیصله وکړه چې خپل فیصله ته عملی جامه وراغوندو ورنه امام ابو حنیفه رحم الله بقتلو. اخر کې د علماء میټینګونه پسې زی راځي د جرګې پسې زی راځي امام صاحب رحم الله نه تیریږي د دینه پس امام صاحب رحم الله جیل ته ولېګو او دې ظالم فیصله دا وکړه مخ کی دور کې ک امام ابو حنیفه رحم الله پسل لس کوړې لګې دي د فیصله وکړه ول روزانه خلک راغونډوي پلان کې میدان ته امام صاحب رحم الله راغواړي د بغداد په یو علاقه کې اول 1.5 کوړې روزانه امام صاحب رحم الله پسر وهي تر دې پوري سلور کال امام ابو حنیفه رحم الله د جیل کې دي او روزانه راوځي کپړې تی وباسي بالکل بربنډي امام ابو حنیفه رحم الله چې باغی کې امام ابو حنیفه رحم الله خپل مور هم راځي خپل بیبي هم راځي پوره دنیا راغونډيږي امام صاحب له سزا ورکړي 1.5 کوړې روزانه امام صاحب رحم الله وایي او راویان د روایت وایي و چې کله به امام صاحب رحم الله له 1.5 کوړې ورکړي واپس به بوتلو دا یینی به په بدن رواني وي تر دې چې امام ابو حنیفه رحم الله پوند مبارک او پینو تک سره واپس روانو او د امام ابو حنیفه رحم الله سوخ کې ول کوړې چې به ورکولې نو یقینا امام صاحب رحم الله او یا کال عمر کې دغه وخت کې بوډا دی بوډا او د ظلم او د جبر دغه انتها ده پی نو امام صاحب رحم الله یو وخت کې دا نیغ بشو بالکل چې ماته هیڅ تکلیف نه محسوسيږي بیا یو کس تپوس کې حضرت دا څه حرکت کیږي دا تاسو څه کوئ امام صاحب رحم الله فرمایل ول ما تاسو هم سزا ملاويږي تکلیف را رسیږي خو ول ما ولې چې مور مې راغلي دالته ولاړه ده نو ول ما وی چې کله زما مور ماینه چې بچی ته می تکلیف ملاويږي سخت سزا کړي نو مور به می خپکیږي ول ما وی چې یاره ما تاسو هم تکلیف ملاويږي خو مور لولي تکلیف ورکم بس ځان دې څه کوچ یاره ما ته هیڅ تکلیف نه ملاويږي ضرور یم سلور کالو پورې مسلسل دا حالات شروع دي سلور کاله پس چې کله امام صاحب رحم الله د دینه پس هم تیار نشو نو په جیل کې دنه امام ابو حنیفه رحم الله یو روایت راځي یو روایت دا ده چې زهر امام صاحب رحم الله په خوراک کې ورکړل شو چې بس دې ختم شي شهید شي امام صاحب رحم الله ته علم نشته غ زهر یو خړه وس بدن باندې زر زر سرایت غ زهر نه کوي نو رسته چې کم فوجیان دي کم درباریان دي بادشاہ هغه ظالمانو کم جیل والا دي هغه ظالمانو امام ابو حنیفه رحم الله پاستر سملولې دي د پاسه نه تشدد کوي وهل کوي ور سره چې رب په بدن کې دا زهر زر زر خوارش یو د دنیا نه لاړ شي او یو روایت کې راځي چې نه امام صاحب رحم الله تکل زهر په خوراک کې پیش کړ شو بار بار اصرار کیږي دا اوخره امام صاحب رحم الله په شو چې د سیس کې زهر اچولې دي امام صاحب انکار کوي هغه ته وای ما ته پته نه چې د سیس کې زهر اچولې دي نو زه خودکشي ولې وکم خپل ځان په زور ولې قتل کم روایتو کې راځي دی امام صاحب رحم الله په زور هغه زهر ورکړه او د دې نه په تشدد والا رویه ور سره خپل کله چې امام صاحب رحم الله په بدن کې زر زر زهر اثر وکي او د وفات شي دنیا نه زی امام صاحب رحم الله دغه حالت کې چې کله مرګ راځي وفات کیږي د سجدي حالت ته وګرځیدو او دغه سجدي په حالت کې امام ابو حنیفه رحم الله روح مبارک د بدن نه وته شهید شو جیل کې دنه د امام ابو حنیفه رحم الله جنازه وته او رست بیا جنازه کی روایتو کې راځي امام صاحب رحم الله جنازه شپږ پیری کیږي د غزه مختصر ده هر پیر په دغه دور کې 50,000 کسان ودریږي جنازه کوي دیوزی بیا 50,000 راځي جنازه کوي بیا غزي شپږ پیری د امام ابو حنیفه رحم الله جنازه کیږي یعنی 3,03,00,000 کسان په دغه ورځ جنازه کې شریک شو شپږ پیری جنازه وشو امام ابو حنیفه رحم الله قبر کې دفن کړل شو د دین پس علامہ شبلی رحم الله فرمایي د 19 ورځې پورې دغه حالت جوړل خلق حاضر امام ابو حنیفه په قبر ودریږي جنازه کوي واپس دي او عبد الله ابن مبارک رحم الله واجبہ قصیدې نقل کړي د یو بزرګ نه نقل کړي چې په خپل دغه انتهایی مستجاب الدعوات ته دی وایي چې امام ابو حنیفه رحم الله په قبر ولاړم د 3 ورځې پورې پیریان راځي جنات راځي فرشتي راځي مرثیه وای د امام ابو حنیفه رحم الله پشان کې او جاړي جړه आवाज د امام ابو حنیفه رحم الله د قبر سره انسانان نه جاړي فرشتي جاړي
دغه ورځ باندې هغه پیریان او جنات جړا کوي. او القصیده وی لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمین ابو حنیفه تبذیلی اشعار دي. اخر کوي ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفا. امام صاحب رحم الله د دنیا نه لاړو رسل قیامت پورې زمانہ به دغه نظیر پیش نکي. او محترم امام احمد بن حنبل رحم الله چې کله د خلق قرآن په مسله کې معتزله او هغه سزای ورکول کوړی ورکولې د بدن نه یې روان دي. امام احمد بن حنبل رحم الله دغه وخت کې په جړا شو او د امام ابو حنیفه رحم الله نوم یې واغستو دعا کوي الله دې په امام ابو حنیفه باندې رحم وکړي چې امام ابو حنیفه رحم الله د ظلم او د ظالم مخې ته ودرېدو زمونږ لپاره یو مثال او سنت قائم کو. دعا به کوله امام ابو حنیفه رحم الله. محترمو دیو جنا امام صاحب رحم الله دنیا کې دا یو سنت قائم کو قیامت پورې راتلون کو خپل مقلدینو د پاره چې د ظلم مخې ته ودرېږي د ظلم خلاف आवाज چوت کې د ظلم مخې ته سر مچټوي. او محترمو دغه وجره چې دغه امام څومره شهرت خور دی دغه امام څومره جلالت ته اقوم لداغي حاصلین هم زیات دي. اوس میو ولا ونی نو هر سړی کانه راخلی دا میو ولا ونوي. خو ها محترم هر دور کې علماو د هغې باندې کتابونه لیکلي دي. علامه اسد ابن حکیم فرمایي لا یقع فيه الا جاهل او مبتدع. د امام ابو حنیفه رحم الله په باره کې به بکواس نه کوي مګر یا به جاهل کوي او یا به بدعتي کوي. دی به لګوي د امام صاحب رحم الله په باره کې به دی ژبه خوځي غلطه. او مشهور تبع تابعی امام عبدالعزیز ابن میمون دی فرمایي من احب ابا حنیفه فهو سنی. چا چې د امام ابو حنیفه رحم الله سره محبت وکړو نو دی سنی دی. یعنی د سنی کېدو نښه دا ده چې دی به امام ابو حنیفه رحم الله سره مینه ساتي. او چا چې امام ابو حنیفه رحم الله سره بغض ساتو بغض یې کوو فهو مبتدع. دا سړی بدعتي دی دا ګمراه دی. دغه لوی تبع تابعی د تابعینو شاګرد فرمایي. او دغه وجره محترمو چې د خپلو دغه سلفو مبارک علما فرمایي دا ژبه ډېره محتاط خوځول پکاري. ځکه تاسو وګورئ په دین اسلام کې په دوو څیزونو باندې اعلان د جنگ کېږي. یو الله اعلان کوي سودخور تفأذنوا بحرب من الله ورسوله. دویم حدیث قدسی دی الله فرمایي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. الله فرمایي څوک چې زمانه دوستانو بے ادبی کوي دا غوي ګستاخی کوي دا غوي سره بغض ساتي الله فرمایي فقد اذنته بالحرب. زه په خپل د دې سړي سره اعلان د جنگ کوم. او چې الله تعالی سره اعلان د جنگ وشو خو دنیا نه به مرتد کافر دی کنه. د هندستان کې یو لوی عالم داود غزنوی تیر شوی دی. سوانح غزنوی په نوم باندې مارکیټ کې کتاب ملاویږي. د مدرسې یو هندستان کې کسان رااله ویل حضرت جمعې د پاره یو استاد راولېږي چې مونږ دلته بیان وکړي. د یو مولا ولېږو هلته دغه واپس هغه مقتدیان رااله امام هغه داود غزنوی رحم الله علیه هغه ته وایي حضرت ستا کوم شاګرد چې دی اگر جمعې په ورځ یو فضول بکواسی خبره کړې ده مونږ برداشت کړي نه ده. ستا خیال هم ساتلی دی هغه ته هم څه نه دي ویلي. کنې مونږ هلته د کار ختمو زمونږ په منبر د پاسه دی ناست دی د مسلمانانو دغه لوی امام ابو حنیفه رحم الله په باره کې دی بکواس کوي خوله خوځوي. او امام ابو حنیفه رحم الله له ټول 14 حدیث ورتله هغه دا دومره لوی فقر حدیثو خلاف جوړه کړې ده. د مسلمانانو یو دومره لوی امام پسې داسې خبره هغه داود غزنوی رحم الله رجستر راوړو دی خارج کړو مدرسې نه. او ورسره یو جمله ویل دی به مرتد کیږي کافر کیږي و بیا به دنیا نه ځي. ټیک یو هفته پس دا کس قادیانی شو کم چې د عامو کافرونو سخت کافر دي. او بیا هغې نه پس وفات شو. یو کس ته تپوس کړي حضرت علم د غیب خو د الله سره دی عالم الغیب بل څوک نشته. علم غیب خاصه خداوندي ته تاسو ته څه پته ولګېده چې دا سړی به مرتد کیږي او بیا به مري. هغه وفرمایل ویل څه وخت چې دی د امام ابو حنیفه رحم الله چې د الله لوی ولی دی لوی دوست دی بزرګ دی د هغه په باره کې ما واورېده چې د بکواس کړی دی د الله د دوست په باره کې. نو ویل حدیث قدسی زما ذهن ته راغی چې من عاد لي ولیا فقد اذنته بالحرب. ویل ما وی چې الله په خپله د دې سړي سره د دشمنۍ اعلان کوي. نو ویل د دشمنۍ اصول دنیا کې دا دي چې که زما یو سړي سره دشمني ده اول کوشش کوم چې د سره قیمتي څیز کم دی چې هغه ته ختم کړم هغه ته واخلم. نو علماوی چې مسلمان سره قیمتي څیز ایمان ور سره دی. د دنیا حیثیت خو د الله په دربار کې هیڅ نشته. نماشه د پر برابر حیثیت نه لري د الله په نس دنیا. نو علماوی چې د مؤمن سره قیمتي څیز ایمان ور سره دی الله بردنه ایمان اخلي او بې ایمانه به د دنیا نه ځي. بلکې نن په دې 13 دور کې 4-5 کاله مخکې د دې
لاهور یو عالم دی، اصل کې افغانی دی، د شمس الحق په نوم باندې دی. لاول د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک باندې غازی ابوبکر مولانا ابوبکر غازی پوری صاحب د هندستان لوی عالم تیر شوی، هغه زمزم رساله کې لیکي وای د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب پرېښود او غیر مقلد شو، وابي شو او دومره بکواسی شو چې امام ابو حنیفه رحمه الله خلاف مستقل 2 کتابونه دغه مذهب خلاف لیکي. ول د کویت په هسپتال کې پروت او رسپی په شانتي غفل اخر وخت کې چغي وهله او غازی مولانا ابوبکر غازی پوری صاحب رحمه الله لیکلی دي وای په الفاظو کې هغه منظر نه بیانېږي چې لیدل دا غوي ته پتره ول چغي وهله هغه وخت کې قد تغزن کدن په وخت کې ټول هسپتال په ور راغسته او په هن راغسته ول قتلنی فلان قتلنی فلان قتلنی فلان دا هغه خلکو نمونه غسته چې په دې کار باندې لګولو ول ز پلان کې تباہ کړم، پلان کې هلاک کړم، پلان کې برباد کړم. دغه اخیری انجامي او محترم ګستاخی او بی ادبی دغه خلکو په شان کې معمولی دا جبه خوځول بکواس کول یقیني خبره ده چې دې سړی پر دنیا نه د ایمان په حالت کې نه دی به مرتد کیږي ورنه خامخا به گمراه کیږي. او چې دلته به امام سے پسې خبري شروع کی دا پیښور والا من الله لول امام ابو حنیفه ګریوان تلاس ور واچول خپل کتابونو کې بیا بدبخت دې حد ته ورسېدو وس اخیری دور کې انجام یې دغه وای او عمر فاروق رضی الله تعالی 50 فتوی د حدیثو نه خلاف ور کړی د خبيث وس لګاره صحابو پسې وس د صحابو نه پس پر انبیو ګریوان تلاس ور چې مرتد کېږي به کافر بر دنیا نه زی. نو دا خیال ساتي محترمو خپل اسلاف سره محبت دا زمونږ د ایمان نه خدا که یو سره ستاره مخستا په سلف پسې غلطه خلق وځي د سره باس مکه او راخله وغه خونه مات کا ستاسو ایمان دی پلار ته تاسو مشرک وای په پلار پسې څوک خبرې کوي ټوپک پسې راوړي ستاسو سلف پسې څوک خبرې کوي تور ته خان دي د دې سړي سره تعلقات ساتي. نو محترمو عرض می دا کو چې امام ابو حنیفه رحم الله زمونږ دغه سلفونه دی یو لوی خدمت د دین کړه د علماء ر دې پوری کلی چې په مسلمانانو واجب دي چې 15 ټیمه امام ابو حنیفه رحم الله لپاره دعا وکړي ځکه چې هغه دین تدوین کړي د قیامت پورې مسلمانان دغه فقه نه پیدا وچتای. الله رب العزت تیر عمل کول توفیق راکړي دعا وکړي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. یا الله مونږ تر خپل سلف سره مين او محبت نصیب کړه. الله مونږ د خپل وکابر او اسلافونو باغیان مو مګرځو. الله دا غوی مين او محبت مونږ ته نصیب کړه. الله دا غوی د دشمنانو دا غوی د حاسدانو په سپونو کې مونږ مروله. پروردگار مونږ تر خپل سلف او د خپل وکابر په نقش قدم باندې راتلو توفیق راکړه. الله غو وخت پورې مرګ مروله تر څو پورې نه چې تراځي شوی نه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و